شرایطو کې باید ولس څه وکړي د ولس غوښتنې څه دي؟ اصلا داسې ده چې په لومړیو کې د حرکت همدا غوښتنه وه چې که چېرته واقعا سوله غواړئ نو لومړی اوربند اعلان کړئ او بیا بین الافغاني مذاکرات وغواړئ. په بین المللي مذاکراتو کې یا بین الافغاني مذاکراتو کې همدغه هیله درته چې هغه خلک ځان سره په میز باندې کېنوي چې دردول شوي خلک دي، هغه خلک د ځان سره کېنوي چې واقعا د دې ولس د حالات او د درد نه خبر دي، نه هغه خلک چې مطلب نمایشي خلک یو د پردې مخ ته راځي او د پردې مخ نه پسې په سوله کې هېڅ کردار نه وي. نو زموږ همدا هیله ده ترې چې هغه څوک واورئ چې هغه دردول شوي دي. تقریبا 13 کلونه چې موږ پکې راځلمي شو جګړه روانه ده. فکر کوئ چې 13 کاله جګړه کې به چې تېره شوې ده دغه یوه جمعه کې به زموږ د مده دې جګړې ووځي، ستړیا به هم ختمه شي که نه دا اوربند باید پسې وغځول شي انشاءالله. زه خانزاده د لغمان اوسېدونکی یم وروره او زه په ننګرهار کې یو دوکاندار یم او نور د دې جنګ نه د لانجو نه ډېر ستړي شوي یو او نور غواړو چې په دې ملک کې سوله سوکالي راشي او امنیت راشي چې ټول افغانان په دې ملک کې په خوشحالۍ په ښه ژوند سره زندګي تېره کړي او وروره ټول ځوانان بهر ته ځي یو خوا بله خوا د همدې جنګو د لاسه د طالبانو د بل د وجې نه چې نور خدای پاک په دې ملک کې سوله سوکالي راولي چې په دې ملک کې کار پیدا شي زموږ او زموږ د هغو لوړپوړو چارواکو نه هم دا هیله ده چې نور په دې انتخاباتو کې هم ګوتې ونه وهي وروره. اشرف غني پاچا دی همغه پاچا صحیح دی او نور د دا لانجې مانجې هم ختمې کړي چې ځوانان په کار بوخت شي او ولایتونو کې هر ولایت کې خپل ځوانان کار بار روزګار خپل په مخ باندې بوځي او موږ د دې جنګونو د 13 کالو کې نور ډېر ستړي شوي وروره او ټول ځوانان په دې پریشانه دي خفه دي او الله دې دلته سوله سوکالي عمري راولي چې دا زموږ آینده نسل پکې ښه ژوند وکړي او ښه زندګي تېره کړي او زموږ د دې ولایتي چارواکو نه هم دا هیله ده چې دا غلا او چورو چاپول مخه مو نیسي وروره دا هم دلته ډېر زیات شوي دي او د دې مخه مو نیسي. مهرباني وکړئ نوم مو واخلئ. ناصر خان ناصري مې نوم ده د سولې ولسي حرکت رهبري شورا غړی یم. بیګا 12 بجې په افغانستان کې د تاوتریخوالي کمښت اعلان شوی ده د طالبانو د طرفه د امریکایانو د طرفه او د دولت د طرفه. دغه مشرقیوال ننګرهاریان راټول شوي دي د دې تاوتریخوالي د یوې هفتې اعلان سره خوشحالیان یې لمانځي ډولونه یې راباسلي دي او ملي سرود غږوي اتڼونه اچولي خو ورسره دا هم غږ کوي دا هم ناره کوي چې موږ دایمي اوربند غواړو. نو 2 کاله کېږي د سولې ولسي حرکت په هغه سختو شرایطو کې خپې بلخپې سفرونه وکړه مختلفو ولایتونو ته لاړه طالبانو سره هم اوسېدل طالبانو ته مو ورغله دولت ته مو ورغله مختلفو سفارتخانو ته مو ورغله هلته یې پرلتونه ول همدغه یې غوښتنه وه د سولې ولسي حرکت مشرتابه د مختلفو ولایتو غړو چې په افغانستان کې دی اول اوربند راشي بیا د سولې مذاکرات پیل شي. نو موږ دغه د یوې هفتې تاوتریخوالي کمښت ته لبیک وایو خوشامدید وایو خو د افغانستان ولس دا په شدت باندې دغه وګورئ تاسو رسنیو ژورنالستان اورئ چې د اوربند غږ کوي او خصوصا د سولې ولسي حرکت همیشه دا غږ کړی چې په افغانستان کې دی اول اوربند راشي بیا د سولې مذاکرات پیل شي. مننه تاسو ژورنالستان.
پژواک خبري اژانس د پیښو رښتینې هنداره